زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان پوځ له ناکامۍ سره مخ دی او خپل هیواد یې د تباهۍ په لور روان کړی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ایکس پاڼه پاکستان کې رابانو ناامنیو ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستاني پوځ له سختې ناکامۍ سره مخ دی او خپل هیواد یې د تباهۍ په لوري روان کړی دی. دغه جګپوړي امریکایي ډیپلوماټ اندېښنه ښودلې چې د پاکستان هیواد له جدي ناورین سره مخ دی او که حکومت بدلون رامنځته نه کړي نو له بدو پایلو سره به مخ شي. نوموړي پاکستاني حکومت او پوځ څخه خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره ورسره وخت بیخي کم پاتې دی او باید سملاسي لاس په کار شي. زلمی خلیلزاد تر دې دمخه هم په وار د پاکستان په تړاو ورته څرګندونې او اندېښنې شریکې کړي دي، خو یو شمېر پاکستاني سیاستوالو د هغو دغه ډول دریځونو ته توند غبرګونونه هم ښودلي دي. پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد یو ناکام ډیپلوماټ بللی او د افغانستان په ګډون یې په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ د پراخېدو لامل یې هم ګڼلی دی. زلمی خلیلزاد داسې مهال بیا ځل د پاکستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د پوځ د ناکامیو په تړاو څرګندونې کوي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالاتونو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه تر بل هر وخت ډېر پراخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هر ورځ په بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني پوځ بریدونه کوي او ورسره جګړه اخته وي. له دې سره په بلوچستان کې د بالوچ بیلتونپالو وسلوالو فعالیتونه هم ډېر شوي او د پاکستان پر پوځ یې مرګوني بریدونه پیل کړي دي. پاکستان تورونه لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بالوچ بیلتونپالې ډلې وسلوال په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد په وار دغه خبره کړې چې پاکستان باید دوی ته د اشارې پر ځای خپل امنیتي ناکامیو ته پام وکړي او خپل امنیتي ستونزې حل کړي.